دغه مستدمون علما صلات تسبیح وای او دا خپل ترتا حضرت عباس رضی الله عنه تا یو ډاله ورکړی دا ډیر په محبت او په مینه ورکړی او چې کله رسول الله مبارک د خپل ترتم دا ډاله ورکړي نو په ډیر عجیب الفاظ ورکړي وته وی اے عباس د عبد المطلب زویا اے زما تر یو تحفه نه درکوم داسې شوق ولا پیدا کړي یو ډاله نه درکوم یو بهتر سیز نه درکوم ستا د مستقبل د خیر او د برکت یو شی نه درکوم او بیا ورته رسول الله مبارک فرمایي که دا دې وکړو نو رب العالمین بدتا اول و آخر زاړه او نوي پټ او ښکارا واړه او لوی او قصدن دې کم غلطۍ کړي او په خطا دې کمې کړي دا ټول برته رب العالمین معاف کړي او زما وروڼو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک ترو او تر د انسان ډیر خوخي د حضور پاک عام مسلمان سره خیر خواهی وا رسول الله مبارک خو د ټول مخلوق د پاره رحمتو بیا ټول مسلمانان نبی علیہ السلام ته د دین په مسلو کې یو شانو لیکن بعضی سیز یو انسان زړه یو وخت کې یو رشتہ دار ویني نو زړه روچت شي رحم په پیدا شي نو هغه سره ډېر د مینې په انداز خبره کوي او د مینې تحفه ولا ورکوي نو حضرت عباس د رسول الله مبارک هغه تر دې چې د نبی علیہ السلام د سره ډېر محبت او ډېر مینه وه کله چې حضور پاک مدینه ته هجرت کوو او د مدینه انصارو سره بیعت کوو په مینا کې د یو غونډې شاته نو دا عباس ولاړو نو د مدینه خلکو ته وایي چې تاسو خو زما دارواره زمانه بوزه دلته اگر چې دلته تکلیفونه ملاویږي او دلته سختۍ ملاویږي خو یو قوم شته په هغې دی مضبوط دی درون قوم دی د قوم د وجې دلته څوک غږ نشي کولی نو کدی تاسو بوت او دته چا څه نقصان ورسو نو ګورې دا تاسو چې کم خلق ناس یې زه بس تاسو نه تپوس کوم او د زړه نه پټ مسلمانو بدر کې دی د کافرانو په صف کې ولاړو هغوی سره وتیو نو گرفتار شو او یا قیدیان بدر کې گرفتار شوي یو پکې دیو چې کله گرفتار شو نو د قیدیانو متعلق بیا دا فیصله وشو چې دوه درې کسان په یو کوټه کې ځان سره انصار بوځي د مدینې خلک او ځان سره دیره کې نو دوی د لاسونو نه تړلي وو خپې چاته زنځیرونه اچولي وو چې ونه تښتي اتفاق دا چې د حضرت عباس په هغه کور کې دیره و چې د نبی علیہ السلام او د کور منځ کې یو دیوال و نو ام المؤمنین فرمایي چې رسول الله مبارک ټوله شپه خوب نه دی کړی کله به دننه کېده او کله به بار کېده کله به دننه کېده او کله به بار کېده ما چې خدای څه چل دی چې حضور پاک له خوب نه ورځي وی پوه شوم چې د دیوال نه پورې غاړه کور کې حضرت عباس تړلی شوی دی او هغه زبیرګي کوله د هغه د زبیرګو د وجې رسول الله مبارک له خوب نه ورته نو پیغمبر علیہ السلام کې خو انصاف او داسې به نه کول چې یو له سپارش وکړي او بل نه کوي خپل سره ښه سلوک او بل سره بد سلوک دا نه نو زه پوه شوم نو هغه ګاونډي ته مې سوال جواب ولګي چې تاسو وګورئ عباس بیرګي کوي حضور پاک له خوب نه ورځي چې هغې وکت نو د حضرت عباس دا مټې سختې تړلې وې درد یې کاو نو هغې وله مټې لږې نرمې کړې رسۍ لږه ډیله کړه نو عباس بیرګې بند شو د هغې نه پس حضور پاک وده شو زما وروڼو بیا چې کله فدیه اخېسته هغې کې انصاف کړی دی ټولو ته یې وی فدیې راوړی جرمانه
عباس ورته وی د الله رسوله ما سره خو نشته، وی ته به خپله م ورکې، درواره به دې م ورکې د عقیل، دا د علي صاحب ورورو، دې په جنګ کې نیولی شوی و، د کافرو طرف ته دغه وخت کې ولاړو، خپله به م ورکې د هغه به م ورکې. وی ما سره کم دي؟ وی نشته. وی نه. وی چې ته کله راتلې جنګ له نو تا خپلې ښځې ام الفضل له بټوه ورنه کړه؟ تا ورته ونه وی چې که جمدې رالم واپس به یې راکړې او که زه مړ شوم نو دا به ستا او ستا د بچو شي؟ نه دې ده ورکړې. وی ورواره قسم په الله چې د الله رسول یې، وی د دې بټوې نه یو زه خبر یم، یو مې ښځه خبر ده، او دا یې تا راته وی معلومیږي دا چې ته م الله په دې خبر کړې. نو بیا ترې ډبل فدیه واخېسته. مینه یې ورسره څومره وه؟ بس صرف یو دوه مثاله در کوم. یو ځل حضرت عباس راغی او لږ غوندې پیغمبر علیه السلام ته شکایت وکړ، وی د الله رسوله موږ سره خلک هغه مینه نه کوي چې کومه پکار ده. پکار خو دا ده د پیغمبر ترېمه چې ما سره خلک ډېره مینه وکړي. زر لاړه رسول الله مبارک په ممبر کېناست او صحابو ته تقریر وکړ، ویې فرمایل خلک خبردار عباس زما تره دی او تاسو ته پته ده چې تره څوک عم الرجل سن و ابي، تره د پلار په ځای وي. که چا دې خفه کړ زه خفه کړم، چې زه خفه کړم الله خفه کړ، چې الله خفه کړ جهنم ته به غورځېږي. چې چا دې خوشحاله کړ زه خوشحاله کړم، چې زه خوشحاله کړم الله خوشحاله کړ، چې الله خوشحاله کړ خوشحالي او جنتونه به وله الله ورکړي. هغې نه پس به صحابه د سره ډېر احترام او ډېر قدر به کوو. دا یې نه مخکې به م کوو، خو د ده خیال دا د انسان بعضې وخت کې دا خیال چې زما جوړ دوی هغه محبت نه ساتي. او ډېره ناشنا یو واقع درته ویم، بیا درته دا لمونځ ښیم. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه، نو د خلکو د کورونو ناوې به جومات ته وې. لومبۍ زمانه وه، د خلکو کوټې وي جومات طرف ته، چې د چا کوټه وه نو ناوه جومات ته وه. هغه اعلان وکوي دا ناوې مو واړوې بل طرف ته، د کوټو اوبه خپل انګڼو طرف ته کې، ځکه چې دا باران شي او دلته ناوې رابېږي نو مزدګزارو ته تکلیف دی. واقعي خبره جوړه ده. نو خلکو اوس خپلې ناوې وسپړدلې او خپل لیوونه تازه کړل او د کوټو اوبې انګړو طرف ته واړولې. حضرت عباس رضی الله عنه ناوه ونه لقوله. نو چې حضرت عمر رضی الله عنه راغی ویې کتل، نو امیر المؤمنین دی، د امیر المؤمنین حکم خو به منې. قرآن کې الله وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، د خدای او د رسول او د بادشاه حکم به منې. او خو امیر المؤمنینو نو چې هغه وکتل چې ټولو خلکو عمل کړی دی او عباس نه دی کړی، نو غصه شو، نو چوکۍ راواغېسته، هغه ناوې پرې وواله او ښکته یې وغورځوله. وی دا ولې د ناوه نه ده اړولې؟ نورو خلکو عمل وکړه، سبا به خلک وایي چې د یو کس سره یو شان انصاف دی، نورو سره بل شان انصاف. نو چې عباس راغی نو خفه شو، وی امیر المؤمنین زما ناوه دی ولې وغورځوله؟ ورته یې وی تا ولې عمل ونه کړه نورو خلکو وکړه؟ وی ما ځکه ونه وغورځولې امیر المؤمنین زیاتې دی وکړه، غلطي دی وکړه. دا ناوه ما ته رسول الله مبارک په خپله لګولې ده. وی قسم دی چې دی دلته ما کوټه جوړوله په خپله راوخته او دلته یې ناوه ولګوله او خټه مبارکه خټه یې په خپل لاس مبارک راواخېسته او دلته یې لګولې ده. بس عمر په ژړا شو، خو دا خو مانه غلطي شوې ده، دا خو مانه زیاتې شوې ده، دا ناوه به زه په خپله ټیک کوم. نه دواړه لږ غوندې په دغه کې شوه، یو بل سره لږ تیز شو. عمر وی نشي کېدی عباس، ما زیاتې کړې، ما ته دا پته نه وه چې دا د رسول الله مبارک د لاس ناوه وه. وی اوس به دا داسې نه لګو، ته به زما په اوږو درېږې اوچتېږې به او خټه به زه در کوم او دا ناوه به واپس به لګې. دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د رسول الله مبارک د سره څومره مینه وه، ادم ډېر محبت و. یو ځل ورته چا وی ته مشر یې که نبي علیه السلام مشر دی؟ عمر کې لږ فرق و، ترې خو عمر کې فرق و. وی انا اسن و هو اکبر، وی په عمر کې خو ته زه زیات یم، 2 کاله ته مشر یم، خو مشر هغه دی ګورې، عمر زما زیات دی او مشر رسول الله مبارک دی. نو هغه ته دا د صلات تسبیح چل ښولی دی او ورته یې فرمایلی دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې یا عباس، ای عباسه، یا عما، ای زما تره،
الا اعطيکا تا ته یو ډالۍ نه در کوم یو شی نه در کوم دا شوق پیدا کوي الا امنحک الا احبوک تعالی یو تحفه نه در کوم تعالی یو هدیه او یو بهترین شی د فائدې نه در کوم الا افعل بك 10 خصال تا باندې هغه مونږ کوم چې هغه کې لس تسبیحات ویل کېږي یا علما په دې حدیث کې لیک تقدیر کې تاسو ته خو هغه نه ویم دا د شی درته نه خیمه چې لس ګناهونه ختم کی دې کې به تقدیر به یکدو اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك کدا کار دیو ک الله به دې ګناه بخي اوله واخره لمبه به مبخر وسره به مبخر د لومبه او دروستنه بیا علما زموږ د طالبانو ته لیک تفصیل کو چې د لومبه او اخر په کم نسبت کې خو تاسو ته دغه ضرورت نشته خو زموږ د طالبانو ته مونږ وایو چې کله دا ذکر شي استیعاب مرادي اول اخر قدیمه وحدیثه زړاو نوي خطأه وعمده که په غلطه ده نشي وي که په قصد کړي صغیره وکبیره که وړی که غټی سره وعلانیته دا ګناه که پټه ده او که ښکاره ده 10 خصال بعض علما تقدیر دي چې تکفر 10 خصال لس ګناهونه به ختم کی یا دا د مخکې نه بدل دی دا لس په هر یو ځای کې دي یو ځای کې 15 اکثریت د لسو دي ان تصلي 4 رکعات 3 رکعات منځ به کې ښه د حدیث په معنا لږ ځان پوهې کې 3 رکعات منځ به کې دا به د نفل نیت وتړي دا به کم وخت کې دا 3 رکعات چې کوم وخت کې نفل جایز دي صرف 5 وختونو کې به نه کې 5 کم دی یو چې نور راخیږي یو دا چې نور په صدر ودرېږي لکه دې وخت کې تقریبا په کم 12 نواله 10 منټه د پاسه 12 پورې زوال چې وته وي یو چې نور کله پریوزي درې یو د نور خطو نور په سر ودرېدل او د نور پریوته درې ټیمونه خدا او یو د مسار د مانځنه پس به نه کې او د مازیګر نه مانځ پس به نه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی ګورې نور مذاهبو کې پکې لږ اختلاف شته دی دا زموږ مسلک دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د سار د مانځنه پس او د مازیګر د مانځنه پس به هم نه کې 4 رکعات نفل نیت بس وتړي کله پکې دا راځي چې صلات تسبیح کوما کني پړه کې اصل نیت د انسان د زړه دی کله کې راولي بس دا کافی د رسول الله مبارک څومره نیتونه کړی د زړه کړی خو زمونږ د عوام د زړه نیت کې هغه استحضار نشي کولی نو موږ ځکه ورته د خپلې نیت وایو وسلور نفل صلات تسبیح وسره وي او موقع دی وسره نوي هم پروا نشته عام نفل چې سړی کوي نو ته بس کې تقرأ اگر ان پکې رسترا مقدر کونو تقرأ او یو کل استیناف وي تقرأ او تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة هر رکعت کې بسورة فاتحه به او یو سورت په وسره لکه مونږ کې عام نفل کو سورة فاتحه او نفل او وسره سورت به وي لومبه دل چې شروع کې سبحانك اللهم بشورو کې نفل کې یاد وساته سبحانك اللهم بشورو کې او په دریم رکعت چې پاسې نو هم بعض علما وایي چې په نفلو کې بیا سبحانك اللهم وایي که نه وایي نو څه پروا پکې نشته دی دا به وایي اوس مونږ چې کومه طریقه خو نو هغه په ترمذي کې عبد الله ابن مبارک ښودلې ده د هغه په روایت ده دلته بله ده دواړه کولی شي دواړه درته ښیم نو تلاول به سبحانك اللهم وبحمدك دا به وایي بیا به اعوذ بالله بسم الله وایي بیا به سورت فاتحه وایي الحمد شریف بیا به ورپسې سورت وایي نو بیا بسو کې بیا بداسو کې چې فاذا فرغت من القراءه في اول ركعه چلوم بي رکعت کې د قرات نه فارغ شي وانت قائم وتولى قلت داسب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 15 مره پنځل لسکرته بدا په ولاړه وي دا جدا طریقه ده عباس ته چې خیدا د تمخ کې وي هغه آسان رته بیا خي قرات نه پس په ولاړه بسو کرته وایو پنځل لسکرته ور سبحان الله باندې الله ډېر خوشالي کې الله د هر عیب نه پاک دی الحمدلله چې څومره خپل صفاتونه دي الله له مناسب دي لا اله الا الله خدای سره بل شریک نشته معبود بر حق او الله دی الله اکبر الله ډېر لوی دی ډېر خپل معنا ورکړي دا به او پنځل لسکرته چې پنځل لسدوي د رکوع لونه مخکې د قرات نه پس بیا به سکیږي ثم ترکعون خیر دی ویلی شي ثم ترکع بیا به رکوع کې وتقولها او دا به او وانت راکعون چې ته رکوع کې لسکرته به وې ته رکوع لاړ شي رکوع کې لسکرته
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. د رکوع سبحان ربي العظیم تسبیحات کنم وی خیر دی، خو خیر دی هغه وسره وایا. هغه د مخکې وي که هغه وروسته خو بهتره ده د فقهاو چې هغه مخکې وایا، ځکه د هغه د رکوع خپل سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او ورپسې بیا دا لس کرته وایا. ثم ترفع رأسك من الركوع، بیا د رکوع نه سر پورته کا، فتقولها 10 نو لس بیا وایا. رب سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، هغې نه پس به لس کرته ووایې. ثم تهوي ساجدا فتقولها وانت ساجد 10، بیا سجدې له لاړ چې سجده کې لس ووایه. لاول د سجدې خپل تسبیحات ووایه، سبحان ربي الاعلى، بیا به لس ته ووایې. ثم تسجد ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، بیا به سر د سجدې نه پورته کې جلسه چې ورته وایي نو لس کرته به ووایې. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. ثم تسجد فتقولها 10، دویمه سجده کې به لس ووایې، سبحان ربي الاعلى چې ووایې نو لس به ووایې. ثم ترفع رأسك، نو بیا به سر پورته کې. په دې طریقه کې دا دی چې د لومبي رکعت کې د دویمې سجدې نه پورته شي نو نیغ به نه ودرېږي، لږ به کښېنې. په لومبي رکعت کې د دویمې سجدې نه چې پورته شي نیغ به نه ودرېږي، لږ به کښېنې نو لس کرته به ووایې. فذلك 75 في كل ركعة، په هر رکعت کې 15 ویا شو. تفعل ذلك في 4 ركعات، سلور رکعاتو کې دا وکړه. ان استطعت ان تصليها في كل يوم مرة فافعل، بې که طاقت دې وي د روزانه نو روزانه یې کوه، ګوره روزانه کوه. او فافعل فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة، او که روزانه نشو کولی نو هفته کې یو ځل کوه. بل رسول الله مبارک د هفتې اسبوع په دې جمعه لفظ استعمال کړه، نو علما لیکي دی لفظ نه دا معلومیږي چې جمعې ورځ ډېره بهتره شوه. فإن لم تفعل، قد جمعه کې هم نشي کولی هفته کې، ففي كل شهر مرة، نو میاشت کې یو ځل وکړه. فإن لم تفعل، او که داسې هم نشو کولی میاشت کې هم نشي کولی، ففي كل سنة مرة، کال کې یو ځل وکړه. فإن لم تفعل، او که داسې هم نشو کولی، ففي عمرك مرة، نو په عمر کې یو ځل وکړه. دا حدیث په ابو داود شریف کې دی، او علما لیکي چې دا ثابت حدیث دی چې یو راوی دی موسی ابن عبدالعزیز، لیکن داغه متعلق علماء لیکلي دي یحیی ابن معین، نسائی، علامه زرکشی، چې هغه مضبوط راوی دی، ثقه دی، ضعیف نه دی، حدیث صحیح دی. بهر کې بعض علما د حسن د مرتبه وته وي، فضایلو کې دا حدیث، نو فضایلو کې که کمزور حدیث می نو پاغي علما عمل کوي، او حسن وته اکثر علما ویلي دي، او صحیح وته علما ویلي. درونو څنګه شو دا طریقه چې دا ما تاسو ته کوم وي، دا د سبحانك اللهم بوي، او بیا به سورته فاتحه او سورت بوي، نو 15 کرته به د رکوع نه مخکې په ولاړه وي، یاد بشي. بیا لس په رکوع کې، لس چې رکوع نه پورته شي څو شو لکه 15 لس په رکوع کې څو شو 15 شو. بیا چې لس قومې ته پاسې لس به وې څو شو 15 شو. بیا په لومبۍ سجده کې لس 15 شو، د دواړو سجدو په منځ کې لس 15 شو، دویمه سجده کې لس 15 شو، او بیا چې سجدې نه پاسې نو درېږي به نه، لږ به کښېنې نو 15 به ووایې نو څو شو 15. دا عباس رضی الله عنه ته دا طریقه ترمذی کې هم دغسې حدیث دی، لیکن کم چې د عبدالله ابن مبارک پر روایت دی نو هغه بل شان دی. څنګه دی؟ ادا دی چې سبحانک اللهم ووایې نو 15 به ووایې. عام زموږ علما دا ښیي سبحانک اللهم چې ووایې نو څو به ووایې 15 به ووایې. ټیک شو. نو بیا په ولاړه د قرات نه پس به لس ووایې، نو څو شو شمېره؟ رکوع نه مخکې 15 شو، نو رکوع کې لس نو 15 شو، نو رکوع نه چې پاسه لس نو 15 شو. ٹھیک ده؟ 15 شو. نو لومبۍ سجده کې لس نو 15 نو سجدې نه چې پورته شي لس 15 نو په دویمه سجده کې لس نو 15. فرق څه شو؟ فرق دا دی چې هغې کې د دویمې سجدې نه پورته شي نو لس به وی، دلته هغه لس د قرات نه پس ځای له رالل، هغه لس کوم ځای له رالل؟ د قرات نه پس. او د قرات نه مخکې په لومبۍ طریقه کې 15 وو، هغه 15 د رکعات لومبي سر له رالل. ستا خوښه چې څنګه دی خوښه یې هغه کوه، 300 پوره کېږي. خو که ته د قرات نه مخکې وې نو په لومبي ځل به سبحانک اللهم نه پس وې، په دویم رکعت کې سبحانک اللهم ضرورت نشته، نو فاتحې نه بسم الله نه مخکې به وې.
دریم رکعت کې سبحانك اللهم و لا خدا کو نه هم پروا نشتا نو بیا به د قرات نه مخ کې وې پنځل دلورم کې بیا پنځل د قرات نه مخ کې او شمیرې بسنګا نو د شمیرو لپاره سو لاس کې تسبیح ګرځي نه ضرورت نشتا په خپل شمیرې لیکيږي چې تا لاس تړلې پسینه باندې یو یو ګوتې لزور ورکاوه کنه یو ګوتې لزور ورکاو بیا بل لا بیا بل لا بیا بل لا بیا بل خلاص پنځو ګوتو لزور بیا بل لا پاسانه شو او کلاس دي اویزان دي لکه قومه کې چې سړی پاسي نو دا لاس دي پتونانو سره لګاوه او یو یو ګوتې لزور ورکاوه یو یو ګوتې لا او که په سجدې پزماکه پراته دي یا په رکوع کې په کونډو پراته دي نو خیر دی په یو یو ګوتې لزور ورکاوه فقها وای که یو ځای کې دی ير شو انسان دی لکه په اول کې دی پنځل لسیر شو نو ورپسې چې کم ځای دی د لسو نو الته پنځل لس دا وایه لس هغه وایه او د رکوع تسبیحات مخکې وایه او ورپسې بیا دا وایه که د رکوع د نه یرم شو پروا نشته او که انسان د منځ کې خطا شو سجده سهو کوله نه هغې کې به نه وی ذکر هغه سجدو د سهو کې بنوي ذکر رسول الله مبارک 300 ویلي دي بیا 300 نه تعداد زیاتېږي نو دا صلات تسبیح ما پروژه کې تاسو ته ولې ذکر کړ ما بل او ته ویلي دي چې پروژه کې د صلات تسبیح وکړه دومره ثواب دی شو لکه د روزې نه بغیر چې دی او یا کرته صلات تسبیح کړي ګوره زمارونو روزې قیمتي کې په لډو باندې روزې مته راوي په فیسبوکونو او خدای ته وګوره په دې نیټونو باندې وخت مزایا کوي ضایع کیږي قسم په خدای وخت په نیټونو کته وخت ضایع شو تباہ شو وخت برباد شو غي په دې ټول تسبیح ولې نه کې نفل ولې نه کې ذکر او درود شریف وایا الله په موږ د رحمت د دروازو میاش را غرزول دا او موږ سر تختو لکه تا باندې د رحمت باران کیږي او ته سر تخته دا قمقل سلیوي نو دا د رحمت میاشته لګي ورځې پاتې زمارونو د مغفرت د خدای د بخنه ورځې شروع دي موږ ټول ګناهګار یو الله ته محتاج یو چې الله ته سوال وکړي الله موږ وبخا یو کنه یو محتاج نو مهرباني وکړو دا صلات تسبیح کو رسول الله مبارک وت فرمای روزانه کوا ان شاء الله روزانه وکي ها او بیبیانو ته کور زنانو ته ولونو ته مندو ته وای خدای په عبادت کې تکلیف او حدیث وته ورسیږي ما ذکر د الفاظ د حدیث د توي نو زنانو ته موای یو یو او په قلاره کې باندې موای بعض فقها وایي چې یو ځای کې وسره لا حول ولا قوه الا بالله مراغلي نو که یو کرت وسره وي نو خدا او که نویم پروا نشته نو دا صلات تسبیح طریقه ده که بیا هم د چانه طریقه خطا شو نو په خپل جمعات کې د خپل امام صاحب نه د خپل عالم صاحب نه دا طریقه زده کا کلمبه طریقه راته خلو کدوې مده کې اختلاف ملاره خپل عالم صاحب نه پر تسبیح طریقه زده کې او په دې کې خیر ان شاء الله العزیز عمل وکړو بس اخیری یو خبره بل کومه ده مونږ خو په کم به مونږ خو وخت نه لاړ تیر شو ادا دي چې د اعتکاف ورځ شپې را روانې دي غالبا بل جمعه به د اعتکاف نه وروسته راځي نو هر جمعات کې اعتکاف کول دا سنت علی الکفایه ده جمعات کې به یو کس خامخې اعتکاف ته کېنوي که یو جمعات یو قسم کې نه ناسته نو د ټول محلې والو غاړه د سنت موکده د ترک د پرې خودو غاړه بنده ده یو کس کینی دوم کې ناستی شي دریم کې ناستی شي زیاتم کې ناستی شي اعتکاف ډېر بهتر دی زموږ علما د اعتکاف داسې مثال ورکوي لکه یو سړی چې لاړ شي او دی غیر محتاج یو د یو خان او د ملک په دروازه کې کینی که هغه ډېر شوم هم یو دی ناستي چې نظم کې تر څو زما مقصد دی نه پوره کړی نو که ډېر شوم سړی هم وي نو رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی رسول الله مبارک دو ځله نه دی کړی دوه کرته نو په بل کرته شل شپې وکړه او بل ځلې ونه که عارض د وجنه نو په شوال کې لسو کو رسول الله مبارک همیشه اعتکاف په مدینه منوره کې کړي نو اعتکاف کې سړی عبادت کوي د کور بال بچنه لګزان لشي خلوت راشي د خلوت ډېرې فائدې دي لګزان لشي د مور پلار نه درونو خویندو نه الله ته متوجه شي جمعات کې کینی شپه عبادت ورځ عبادت خوب عبادت ذکر عبادت کیودې دام عبادت تلاوت کی نو مهرباني وکي او اعتکاف تا کینه د ليله القدر متعلق ان شاء الله اند جمعه کې درته بیان وکم که خیر ان شاء الله العزیز نو یو صلات تسبیح وکاو که خیری او دویم اعتکاف اعتکافونه وکي خپل جمعتون آباد کې بهتر اعتکاف په مکه مکرمه کې دي څخه کال خلکو نه پاتې دي دویم نمبر اعتکاف په مدینه منوره کې دي څخه کال خلکو نه پاتې دریم ځل بیت المقدس کې دي هغه د موږ د لاس اوته دي څلورم بهتر په جامع مسجد کې دي
او پنځم اعتکاف کې دی هغه په خپل جومات کې دی کول شي خو چې خپل جومات کې څوک اعتکاف کوي طبعي ضرورت لبار وتی شي طبعي دا چې او دسمات انتظام په جومات کې نو الا نو بار وتی شي د رکوټ یا د لوی دسمات تنظیم کنو نو الا بار وتی شي یا جنابت شلوی به د سې کې او په جمعات کې د غسل تنظیم نو بیا بل غسل لتلی شي په جمعات کې بیا بنشي ته ډوړی چاله بنځي خلک بوله وروړي دا د پورې بعض فقهاو لیکلي دي چې د غسل د جمعې لپاره بمبار نوځي که جو غسل خانه دا سوا چې خولې د جمعات اغي سیته وا خلو چې دا کومه حصہ کې خلک نونس کوي نو بیا پکې لمبل شي او که د خولې د جمعات د هغه حصې نه بار ولکه زموږ د غسلخانه د هغه حصې نه بار ده د پیزار دی کې ده که د غسلخانه د پیزار دی کې او خولې د پیزار دی ته وا نو ګورې بې ضرورت غسل باغې کې نه کوي بلکې بعض فقها وایي چې سنت د جمعې غسل بم نه کوي او کومه غسلخانه د هغه د پیزار دی کې او خولې جمعات طرف ته چې کم دی خلک منځ کوي هغه کې به لمبل شي نو دا بعض مسائل دي خیر د خپل علماء هم د تاسو کول شي او سب متعلق بر تزبل جمعه کې مو امام الله دې موږ له توفیق راکړي او کې چې څومره دعاګانې چا سو غواړي کم مردگان وفات الله ته وبخي خدای ته مغفرت نصیب کړي د قبر تیارې پرانا کې او الله چې څومره بیماران دي کې کورونو کې د هسپتالونو کې روغ صحتونو او شفا ورکړي چاته څه پریشانې دي پریشانې په خوشاله وته او بدل کې او الٰه العالمین د ټولو پریشانې په خوشاله بدل کې د مدفتنو آفتونو ټینشنونو نه پامن کې وساتي او الٰه العالمین اتفاق یو بل سره نصیب کې دا کورونا بیماری د وایرس خدای ختمه کې د مسلمانانو ته حفاظت نصیب کې که څوک پکې مبتلا وي غیره ته روغ صحتونه ورکړي د ټول امت مسلمه خصوصا زموږ د مسلمانانو د خپل ملک پاکستان او د ټول امت مسلمه ته حفاظت نصیب کې خدای زموږ حرمین بیا آزاد کې مانځل کولو کې زموږ جمعهتونو کې زموږ منځونه